ګران افغانانو سلامونه درناوی انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ. یو تعداد خلکو راته مسیجونه کړي چې د عزیز پولاد چیرې دی، هلته خلک وژل سوي دي. عزیز پولاد په سوشل میډیا کې نسته. ګوره زما نه چغې د لاسه کېږي نه ړمباړې. موږ عملي خلک یو، عملي کارونه هم کړي. تاسو ته هم ترخه یم، خدای ته وګورئ که واقعا افغانان در باندې ګران عملي کار وکړئ. تاسو ګران افغانانو زموږ ټیم د 200 نه ډېر ایمیلونه دغه ادرسونو ته کړي. زه تاسو ته درښایم ښه. دغه د ملګرو ملتونو سازمان د ګران افغانانو دغه ایمیلونه دي. هر افغان باید دغه کم جنایت پاکستان کړی ده که تصویرانو سره ولېږئ، که تصویران نه وي دغلته ګوره دغه شی ما ایښې ده، دغه متن ورته ولېږئ، دغه ایمیلونو ته یې ولېږئ چې په واقعي توګه ستاسو غم وخوړل سي او حداقل دا خلک ملامته سي. د نړیوال د بشري حقوقو بنسټونه ګوره زه تاسو ته درښایم د بشري حقوقو سازمان چې دغه 2 ایمیل لري، دغه متن واستوئ. اسانه تاسو ته وایم موږ دغه کار ډېر زیات وکړئ. د عفو نړیوال سازمان چې دغه 2 دانې ډېر یو قوي سازمانونه دي او بودیجه اخلي. ګران افغانانو ګورئ تاسو ویده کېږئ ما دغه ته ایمیلونه واستوئ او دا خلک مجبوره کوي. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون دغه ایمیل ده. د نړیوال کرکټ ډله چې دا ډېره ښه ډله ده، ښه بودیجه لري. دغه ته ایمیل واستوئ ګران افغانانو. متن مې تیار ته لیکلی ده، اسانه مړی ده، موبایل لري، کمپیوټر لري. هر افغان باید دا کار وکړي تر څو دغه خلک متوجه سي. که تاسو دغه خلک متوجه نه کوئ خو هر رقم فلم پردیان تاسو باندې ډکوي، بیا دوی خاموش پاتې کېږي، تاسو دوی مجبوره کوي. دا د اروپایي اتحاده ده، 4 ایمیل لري قوي. دغه ته ایمیل ولېږئ. دا د امریکا د متحده ایالاتو هغه بشري ادارې دي چې واقعا بودیجې اخلي. ګوره بودیجې اخلي. زه تاسو ته څه وایم، هېڅ تاوان نه کوي. فقط دغه متن ولېږئ دغه ته عین شکل د برطانیې هیواد د بشري مرستو سازمانونو ته دغه ولېږئ. دغه 2 اساسي ایمیلونه دي. کاناډا ته یې ولېږئ، جرمني ته یې ولېږئ، فرانسې ته یې ولېږئ، ناروې ته دغه ایمیل ده. ناروې هم ښه تکړه ده او حداقل هغه زخمیانو سره کولی سي ډېر کومکونه وکړي. که تاسو 15,000 نفر ورته ولېږئ دا خلک مجبورېږي او بالاخره لاس په کار کېږي ورځي. همدغسې سویس، سویډن، هالند نړیوالې رسنۍ ډېرې مهمې دي. ستاسو د مذهبه جار سمه نړیوالې رسنۍ چې دي لکه CNN دغه ته دغه کلیپونه ولېږئ چې دوی ورباندې بس وکړي. دوی پوه سي چې پاکستان ماشومان وژني، ښځینه وژني، بوډاګان وژني، ملکي خلک وژني. هغه ملکي هغه بیچاره خلک چې نه سیاست باندې پیږي، نه نظام کې و، نه بل کې و، نه بل کې و، په خپله پولو پټي باندې و. دغه ایمیلونو ته ولېږئ. دغه ګوره تاسو زه وایم ویده یاستئ پښتنو خو نه منئ که نه یارانو. موږ اوس زه تاسو ته شپه وښیم که نه. زه دا دې په خاطر نه وایم چې زه تاسو ته ځان وښیم، یعنې تاسو باید ما غوندې کار وکړئ خو ما ته خو څوک معاش نه راکوي که نه. واقعا د سړي بچی ستا باندې فرض جوړېږي چې دغه ایمیلونو ته یو ایمیل وکړي. یاره متن مې درته لیکلی، زه نه وایم چې ته کوم لاړ شه وکیل ته. تیار متن دغلته پروت ده په دغه کونج کې. ګوره خدایه ګوره ویلې بده خبره ده. باور په خدای وکړه چې موږ پیشنامه هم همدغسې کوو. وګوره نیمه شپه ده، وګوره نیمه شپه ده، ټوله دنیا وده ده. خو موږ وروره ګوله دا دې لپاره نه کوو چې موږ اوس د چا نه